ستا نازده او خال می په یو حال اوسي په زړه کې ستا نازده او خال می په یو حال اوسي په زړه کې یادونه د اشنا څه په کمال اوسي په زړه کې دا کیږي او کیدی شي چې هغه مې د زړه وځي دا کیږي او کیدی شي چې هغه مې د زړه وځي دا بعضې خل خو سروکال اوسي په زړه کې ستا یاد شي او که نشي د شپېلۍ هغه غږونه ستا یاد شي او که نشي د شپېلۍ هغه غږونه زما خو لا تر اوسه هغه ټال اوسي په زړه کې بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا د یوې نوې مرکې سره په دغه تمه دغه هیله لرم چې روغ به جوړ به او له خپل ژوند نه به خوند او مزې اخلئ ملګرو خپرونه د ادبي ګلونو نننۍ مرکه مو را جوړه کړې ده د یو داسې هستی سره چې هیڅ د تعارف محتاجه نه دی د یو د پښتو ادب یو تکړه شاعر د پښتو ادب د ډیرو تنظیمونو یو فعال غړی دی بهیر خلیل صاحب را سره د نننۍ مرکې د نننۍ خپرونې میلمه دی نو دې نه هم مونږ الریډي یو مرکه کړې وه د دې سره مو دا دویمه مرکه را جوړیږي تعارف هم او څه پوښتنې هم ترې مخکې مرکه کې کړې وې ملګرو د نورو کلامونو غوښتنه کړې وه چې هغه یو ځل بیا له خپلې پاڼې میلمه کوي نو بلکل راغلي و ډېر وخت مو نه اخلم راځئ چې په خپل پروګرام کې ورته په شریکه هرکلی ووایو بخیر خلیل صاحب په پروګرام کې درته هرکلی وایو السلام علیکم ډېره مننه احتشام خان چې زموږ تر خوا راغلی دغه ستاسو مینه ده یو جهان مننه مو کوو درته ستړي مه شي وایو هر کله راشئ عزتمن شئ ډیره زیاته مننه ستاسو هم کو چې دومره مصروفه ژوند نه قیمتي ژوند نه موږ له مینوالو له وخت وویستو نو ډیره زیاته مننه بخیر خلیل صاحب په پروګرام کې به درنه پوښتنه هم کوو خو ورسره به درنه کلامونه هم اورو ټول نه لومبې خو را سره خپل یو غزل شریک کوي نو ډیر زیات به خوشحال شو ولې نه احتشام خان د غزل نه مخکې دوه شعر دي چې سم په تور ماښام په چغو سر شي او سحر شي سم په تور ماښام په چغو سر شي او سحر شي ستا یاد مې ډېره د زړه په ور شي او سحر شي دلته بلا خل د خپل ارمان مړي ته جاړي دلته بلا خل د نهر شي او سحر شي او ستا تصویر ته ګورم او ګورم او ګورم ستا تصویر ته ګورم او ګورم او ګورم هره شپه مې دغسې سحر شي او سحر شي او دا انضمام خان دغه غزل دی دا نوی غزل دی د هغې مطلب ده چې ته څه غواړې ستا څه ته انتظار دی باباجي ته څه غواړې ستا څه ته انتظار دی باباجي هر تن د دې وطن په خپله خوار دی باباجي تر خپله وسه هر سړی غوښې خوري لګیا دی تر خپله وسه هر سړی غوښې خوري لګیا دی دا ملک په دعاګانو رئیسار دی باباجي ما زر ورځې زر ځل وظیفه ستا د خولې وکړه ما زر ورځې زر ځل وظیفه ستا د خولې وکړه بیا هم د یار په خوله باندې انکار دی باباجي او د خپلې بېوسۍ کیسه په خپله باندې اوره د خپلې بېوسۍ کیسه په خپله باندې اوره ړون کون هر یو وګړی د دې ښار دی باباجي او شعر دی چې او دا بې صادرو لوپټې هم پوښتنې دي او دا بې صادرو لوپټې هم پوښتنې دي خرڅ کړی ننګ ناموسې په بازار دی باباجي او په تش الیک سلیک او جوړ تازه غلط مشي کردار د منځه وتی دی ګفتار دی باباجي د خپلو ارمانونو قتل عام ته کتی نشم یو مړ شو بل روان دی دا بیمار دی باباجي زه ټیک د زه څه نه ویم خو سهل خو یې په کار دی زه ټیک د زه څه نه ویم خو سهل خو یې په کار دی خور کړی دلته چا د انتشار دی باباجي بې حسه بې احساسه بې ضمیره بې لګامه د نن د مشیني دور کردار دی باباجي او خبره که د نن غیرت عزت پتو پښتو وي بهیر خو د پشپه هم تابعدار دی باباجي ډېر اعلی یقینا دغه خوندور شعرونه به مو اورېدلي وي خوند به مو ترې اخیستی وي بهیر خلیل صاحب سره زموږ دا دویمه مرکه ده دې نه مونږ یو ځله مو ترې مرکه اخیستې وه په پروګرام کې به دې پوښتنې کوو نو بهیر خلیل صاحب ټول نه لومبی خو را سره دا شریک کړي چې په نن وخت کې مو د شاعرانو نه څه ګیله شته او که نه
انضمام خان ښه پوښتنه ده. په مختصرو الفاظو کې به زه دغه ووایم چې دغه وخت چې کوم روان دی، کومه زمانه د پښتو ادب الحمدلله د ترقۍ وخت دی او د پرمختګ وخت دی، خو د بدو شامتو به زه ده ووایم چې د پښتو په ادب باندې د غیر معیاري او غیر اخلاقي د اوت او باوت موږ ورته شاعري نشو ویلی، ادب ورته نشو ویلی، دغه اثرات دي پې او دغه داغ پې لګي. نو دغه هیله کوو چې د غیر معیاري ادب او د غیر اخلاقي ادب نه ډډه وکړی شي او معیار قایم شي او د پښتو د احیا او د پښتو ژبې د خدمت دپاره کار وکړی شي. نور انشاءالله چې ښه دی، نیکمرغي ده د پښتو ادب او پښتو ژبې ښه ادیبان ښه شاعران شته دي چې په دې لړ کې هغوی خپل هڅې کوي او کارنامې کوي. ډیره زیاته مننه. یقینا ښه سوچ او ښې خبرې ملګرو به ترې زده کړه کړې وي. بخیر خلیل صاحب د خپل د سوپیتسنګ د سیمې د سهار پښتو ادبي ټولنې تنظیمي دغه صدر هم دی. نو بالکل پروګرام کې به ترې نورې کلامونه هم ورو، نورې پوښتنې به ترې هم کوو، خو بهیر خلیل صاحب ملګري به دغه تمه لري، نو بالکل یو کلام را سره بل هم شریک کوي، نو بیا به درنه د بلې پوښتنې دغه کوو. انضمام خان بل کلام دی چې بې پیزه ستا د پنده سړی وځي، چې بې پیزه ستا د پنده سړی وځي، خوارو زار شي له هر بنده سړی وځي. دا محفل د عشق د کیپ او د سرور دی، د محفل نه د بې خونده سړی وځي او لازمي ده چې اثر به د تیرو وي، لازمي ده چې اثر به د تیرو وي، د جهان چې ځلنده سړی وځي، لکه وځي پستانه سړی جنت نه چې ستا لیچ او مړونده سړی وځي. لکه وځي پستانه سړی جنت نه ستا چې لیچ او مړونده سړی وځي. بې هنر د بل په لاس کې کیلونه شي، مخکې لاړ شي هنرمنده سړی وځي. د کمزر په پیارۍ چې مبتلا شي، د هر بند او د پیوند سړی وځي. چې بهر شي دایرې د سړیتوب نه، د دنیا نه د خاونده سړی وځي. د رحمان په څېر بهیره په الفت کې د خلیل او د مومند سړی وځي. ډېر ښکلی، ډېر اعلی. ډېره زیاته مننه بخیر خلیل صاحب. د پوښتنې اړخ ته به راشو، نو درنه به دا پوښتنه وکړو چې ستاسو کتاب چاپ دی او که نه دی چاپ، ملګرو سره انضمام صاحب کتاب په هکله خو زه ده ووایم چې ما مخکې ویلي وو چې څه داسې وجوهات شته چې تر اوسه زما کتاب چاپ نه دی. اوس مې هڅه کړې ده انشاءالله، کلام او مسوده مې را غونډه کړې ده او ډېر ژر به انشاءالله چې راشي کتاب تر اوسه پورې، بلکې 2-3 څلورو کتابونو مسوده موږ سره شته دی، خو بس داسې څه خبره وه ترمنځه چې هغه لا تر اوسه چاپ نه، اوس به انشاءالله چې چاپ کېږي مارکیټ ته به راشي. ډیره زیاته ښه ده، الله مو دغه ښه کې کامیاب کا. ملګرو د ادبي ګلونو نننی میلمه بخیر خلیل صاحب را سره ناست دی. ولې چې ادبي ګلونه تاسو له داسې ګلونه راوړي چې نه پناه لري او نه خزان، ولې چې ادب لافاني څیز دی. نو بالکل بخیر خلیل صاحب پر پروګرام کې به درنه د بل غزل غوښتنه کوو، نو بالکل خپل یو غزل لا سره بل هم شریک. بل غزل هم دغه لنډ بهر دی چې ستا مخ ته جانانه سړی نه رسي، ستا مخ ته جانانه سړی نه رسي، نور ته په اسانه سړی نه رسي. ډېر ښه. دنګ که د غرور په هوا ډیر شي څوک، دنګ که د غرور په هوا ډیر شي څوک، بیا هم تر اسمانه سړی نه رسي. او تا پسې په لار د مجاز ګرځي خو شي ستړی ستومانه سړی نه رسي. تا پسې په لار د مجاز ګرځي خو شي ستړی ستومانه سړی نه رسي. ځان که ځان کې هر څومره پناه کړي څوک، ځان که ځان کې هر څومره پناه کړي څوک، تا ته بې له تا نه سړی نه رسي. جنګ د منم زړه د یار په حق کې خو، جنگ د منم زړه د یار په حق کې خو، ګوره تر ګریوانه سړی نه رسي. او اوسې به رقیب درنه جدا مدام، اوسې به رقیب درنه جدا مدام، ستا څنګ ته بیمانه سړی نه رسي. لاره د منزل بهیره سمه کړه، لار چې شي ورانه سړی نه رسي. ډېره زیاته مننه بخیر خلیل صاحب. په پروګرام کې به درنه کلامونه زیات ورو، نو بالکل بل غزل هم را سره شریک کړئ. دغه کلام دی چې دا چې خلق خوارو زار دی ټول صاحبه، دا چې خلق خوارو زار دی ټول صاحبه، هم د خلکو په کردار دی ټول صاحبه. دلته قات الرجال دی سړي وده دي، دلته خره سپي بیدار دی ټول صاحبه.
ډېر اعلی. او شعر دی د اعمالکم عمالکم د لاندې د اعمالکم عمالکم د لاندې په نیتونو رئیسار دی ټول صاحبه هغه خلک چې زبان لري په خوله کې هغه خلک خو په دار دی ټول صاحبه. ډېر ښکلی. او کهور بل دی خو په خونه د پښتون دی نور خو هر څه مزیدار دی ټول صاحبه. کهور بل دی خو په خونه د پښتون دی نور خو هر څه مزیدار دی ټول صاحبه. او هله زر وایه د چا قتل مطلوب دی هله وجنه په قطار دی ټول صاحبه. او مخکې شعر دی چې په دنیا کې خو تن من دن او ژوندون دی په دنیا کې خو تن من دن او ژوندون دی دغه هر څه له تا زار دی ټول صاحبه. داسې څه ګستاخي وشوه چې باڼه دی بیا ویشتو لره تیار دی ټول صاحبه. ډېر ښکلی. او مخکې شعر دی چې بهر ګرځي د زه او ته له خوله چې بهر ګرځي د زه او ته له خوله ما او تا ځینې هوښیار دی ټول صاحبه. او دغه شعر چې د ماشوم سره کتاب د پښتو نشته د ماشوم سره کتاب د پښتو نشته کتابونه په نور بار دی ټول صاحبه. جون کوي د مادیت په دایره کې په خپل ذات کې گرفتار دی ټول صاحبه. د دې خار په بربادۍ کې چې شامل دي دغه خلک د دې خار دی ټول صاحبه. او ارمانونه د بهیر پوره کېدو ته نن لا هم سترګې په لار دي ټول صاحبه. دغه مقطع دی چې ارمانونه د بهیر پوره کېدو ته نن لا هم سترګې په لار دي ټول صاحبه. ډیره زیاته مننه بخیل خلیل صاحب چې پروګرام کې مرا سره ناستې هم وکړو. په پروګرام اخیره کې به درنه د یو پوښتنې اړخ ته راشو چې په رومانۍ شاعرۍ مو څه خیال دی په هغې راته لږه رڼا واچوه. شاعري چې کوم دی لکه دا خو شاعر ته د کام سترګې وایي. شاعر چې کوم دی دی به په زمانه په معاشره نظر ساتي دی به ویښ وي دی به د ناړامو د ناکردو د سمولو دپاره د اصلاح دپاره کوششونه کوي. نو په شاعرۍ کې به مونږ دغه ټول مضامین او مضمونونه ځای کېدی شي که هغه د رومانټیسیزم وي د رومانیت وي که هغه د اصلاحي وي که هغه د پند و نصیحت وي که هغه د پښتونولۍ او د ملک سره د مینې وي. نو په شاعرۍ کې لکه رومانیت دا شته دی د دې نه مونږ انکار نه کوو خو رومانیت دی د رومانیت په دایره کې وي او په رومانوي د رومانیت د خلک ځان پوهېږي داسې نه چې د انګو د منګه او د بوتې روړي او مونږ نه دغه رومانیت لاړ شي بل طرف ته لاړ شي. زه دا نه منالمه چې مونږ داسې نازیبه بازاري ټکي سپک ټکي راوړو چې هغه د غزل چې کوم دی ازمکه یا د شاعرۍ هغې مجروح شي او مونږ نه هغه خپل مقصد خطا شي او مونږ زمانه او نوي پول ته داسې پیغام ورکړو چې هغه نازیبه وي هغه په غلط او په کجروي روان وي. نور د رومانیت بالکل مونږ د هغې په حق کې یو. نه صرف دا چې شعر برای شعر بلکې شعر برای زندگی او د ژوند دپاره هم شعرونه پکار دي. زه خو په ادب کې د ژوند دپاره قایل یم چې شعر او شاعري او ادب دی د ژوند د تېرو لپاره وي نه چې صرف ذهني عایشي دي پکې وي یا ذهني عایشي دي وي او صرف همدغه مونږ دغسې خبرې وکړو. خو رومانیت پېژندل ګران دي زمونږ اکثر مونږ ټول ملګري د رومانیت په اړه کې نور څه وایو مونږ نه خبره بل خوا ځي کچلې ولته رانه ځي نو دغې نه به ګریز کړو. نور انشاءالله چې کوم اصلي رومانیت دی کوم اصلي رومانټیسیزم دی په هغې باندې به مونږ خبرې کوو په هغې کې به شعرونه هم لیکو هغه به زمانې ته هم ورکړو انشاءالله. ډیره زیاته مننه ملګرو به د دغه خبرو نه زده کړه کړې وي د دغه شعرونو نه به مو خوند اخیستی وي. ملګرو خپرونه د ادبي ګلونو نننۍ میلمه بخیر خلیل صاحب دی. بخیر خلیل صاحب پروګرام اخیره کې به درنه د یو غزل غوښتنه کوم او غزل نه پس به درنه پیغام اخلي. بالکل ارشاد. دغه غزل دی چې تا له زمانې ستا د رضا وزرې پرې کړې چې تا له زمانې ستا د رضا وزرې پرې کړې ما هم د خپل ارمان او تمنا وزرې پرې کړې. ډېر ښکلی. او مارغه د بې شرمۍ شو زړور په وارداتو مارغه د بې شرمۍ شو زړور په وارداتو د نوې زمانې چې د حیا وزرې پرې کړې. ډېر ښکلی. اثر به دې بیا ښکاري په کردار او په ګفتار کې اثر به دې بیا ښکاري په کردار او په ګفتار کې واعظه تا که کله د ریا وزرې پرې کړې. او شعر دی چې اوس نه خیږي په بام
شل بندیز پرې د سماج اوس نه خیږي په بام شل بندیز پرې د سماج په ډېره کم عمره کې بابا وزرې پرې کې او دغه یو شعر دی چې یو ځای در سره ښه دی پښتون مه بیلو د ځانه یو ځای در سره ښه دی پښتون مه بیلو د ځانه ورک به شي پنجابه که دې دا وزرې پرې کړې او بهیره باز د جنګ شو مسلط پرې له اسمانه بهیره باز د جنگ شو مسلط پرې له اسمانه د امن د کونترې نه چې چا وزرې پرېږدي. ډېر ښکلی ډېر اعلی بالکل بهیر خلیل صاحب او ډېره زیاته مننه مو کوم او په پروګرام کې اخیره کې مینوالو له څه پیغام ورکول غواړئ نو بالکل انضمام خان بس دغه په دوه دریو خبرو دغه پیغام چې همدا ادب په لیول به خبرو کوو چې د پښتو ژبې دپاره د پښتو ادب دپاره چې کومې هلې ځلې د اصلاحي هغه طرف ته راشو لیک لوست په پښتو کې کوشش وکړو معیاري څیزونه راوړو د غیر معیاري شاعرۍ نه د غیر معیاري ادب نه ډډه وکړو چې د پښتو ادب په لمن باندې داغ جوړولو جوګه پاتې نه شو دغه زما نوي کول ته نوي شاعرانو ته او ادب ذوق او ادب لیکونکو خلکو ته ادب لیکونکو خلکو ته بلکې دغه ادیبانو لیکوالو ته مې خواست دی چې معیار راوړئ معیار قایم کړئ د پښتو احیا د پښتو خیال عزت د خپلې ژبې وساتئ او د غیر معیاري او د غیر اخلاقي اوتوباتو نه او داسې خبرو نه ډډه وکړئ او شاعرۍ نه ډډه وکړئ دا به ستاسو لویه مهرباني وي او دا به د پښتو د ژبې لپاره نیکمرغي وي. ډیره زیاته مننه ملګرو دغه خپرونه مو وکړه واورېده چې دغه ښه پیغام سره خپل رور انضمام ما سره ناست مېلمه او خپل کیمرمین احتشام خان له ورکړي اجازت له لوی الله پامه. ډېره مننه.